آیا رښتیا هم طالبان نوروز لمانځي؟ دا چې چیرته لمانځي او ولې؟ د نوروز په اړه طالبانو څه پرېکړه کړې ده او بله خوا بیا ندیمه چې په بتینګړه کاکۍ مشهوره ده طالبانو ورسره څه کړي دي؟ دا دوه مهم خبرونه په همدې ویډیو کې وګورئ او سوله افغان یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. لومړی دا چې په مزار شریف کې د طالبانو د واکمنۍ ښاروال مولوي قدرت الله طارق ویلي دي چې مزار شریف ښار د نوي کال د هرکلي لپاره چمتو کوي. د هغه په وینا د نوروز د هرکلي په موخه یې د مزار شریف ښار د تزیین، سرسبزۍ او تنویر چارې پیل کړي. د طالب ښاروال په وینا دغه ښار په جغرافیوي لحاظ ځانګړی موقعیت لري او تمه کیږي چې ډیر داخلي او بهرني میلمانه به دغه ښار ته سفر وکړي. نوموړي په دغه برخه کې د مشخصو پروګرامونو یادونه نه ده کړې. معلومه نه ده چې طالبان به سږکال د نوروز جشن ولمانځي که نه. دغې ډلې په تېره واکمنۍ کې د افغانانو دا لرغونی فرهنګي جشن ناروا باله او د لمانځلو مخالفت یې کوه. څه موده مخکې د نوي کال د جنترۍ په اړه د طالبانو د پلان په رسنیزو شویو جزئیاتو کې راغلي وو چې طالبانو د رخصتیو له نوملړه د نوروز ورځې د ایسته کولو پرېکړه کړې ده. بل خبر همدا چې خورکۍ ندیمه چې په بتینګړه کاکۍ مشهوره ده او د یوې NGO د لارې د خپلو افغانانو خویندو خدمت کوي، نن یې 21مه ورځ ده چې طالبانو په کابل کې بغیر له کوم جرم له خپل کور څخه اوچته کړې ده. تر اوسه پورې د کابل د ګوډاګي وزارت داخله سره بندي ده. له بنده څخه 2 ورځې پس ګوډاګي وزارت داخله یې له کورنۍ سره تماس ونیوه او اطمینان یې ورکړی و چې خلاصوي یې، خو ندیمه خورکۍ تر اوسه پورې کور ته نه ده پرېښودل شوې. واضح دی وی چې ندیمه د NGO اجازت نامه لري، خو خبره دا ده چې تر اوسه یې له پاکستان څخه اجازت نامه نه ده وړې. نو کیدای شي چې په دې وجه ګوډاګي وزارت داخله نیولې وي. یو څوک چې خپل قوم ته خدمت وکړي او بیا غلامان طالباني خدمت ته نه پرېږدي، نو دا ډیره بده خبره ده. ټول افغان پاله خلک له طالبانو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې خورکۍ ندیمه خلاصه کړي تر څو چې د خپلو بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. تاسو هم دغه ویډیو ښه ډیره شیر کړئ تر څو تر لوړپوړو چارواکو ورسیږي. زموږ د چینل نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. له هغو لیدونکو هم مننه چې چینل یې سبسکرایب کړی دی، ویډیوګانې مو لایک کوي او خپل نظریات په کومنټ کې لیکي. تر بلې ویډیو د خدای پامان.